ننګرهار ولایت مقام ایو شمېر خبریالانو لوري د انعکاس راډیو تلویزیون د شهید شوي موټر چلوونکي کندهار کورنۍ ته د فاتحې مراسم ترسره او ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیڼي د ننګرهار والي حیات الله حیات د خواشینۍ او ډاډګرۍ مراتب د شهید کندهار کورنۍ سره شریک کړل او پر رامنځته شوې پیښې خواشیني وښوده. همداراز ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د یک تلویزیون خبریال تقی الله تقی د خبریالانو په استازۍ رامنځته شوې پیښه خواشیني وښوده. شهید ته د فردوس جنت هیله وکړه او زیاته کړه چې تیر ورځ د ننګرهار ټول خبریالان راټول شوي وو او په خپل مالی لګښتي د رسنیو د کور د شهید شوي موټر چلوونکي کورنۍ سره د خوراکي او نور توکو مرسته برابر کړه. هغه وویل په دې مرسته کې ورجی وړي اوړه لوبیا دال نخود صابون او د کور نور ضروري خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل وو. د انعکاس راډیو تلویزیون د شهید شوي موټر چلوونکي پلار پاچا د ننګرهار والي حیات الله حیات او د خبریالانو د تسلیت او ډاډګرۍ له پیغام او د خبریالانو لوري د شوې مرستې څخه مننه وکړه. نوموړي هیله وښوده چې د امنیتي ځواکونو د لوري د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي.